د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. د حیواناتو منځته راتګ. موږ ولیدل چې د ځمکې پر سر د ژوند لومړۍ نښانې ساده کوچني بحري حیوانات او بحري نباتات ول. هغوی یوازې په اوبو کې ژوند کولی سوای او که له اوبو څخه راوتلي وای نو وچېدل او خامخا مړه کېدل. لکه جیلي ډوله ماهیان چې نن له اوبو څخه راوکاږي او د اوبو پر غاړه یې پرېږدي وچېږي. خو ښایي په هغو ورځو کې به تر نن ورځې بیخي ډېرې اوبه او ډېرې جبې او دلدلزارونه یعنې مارشلینډز موجود ول. اوس هغه جیلي ډوله ماهیان او نور بحري حیوانات چې نظر و نورو حیواناتو ته یې پوست یو څه کلک و یو څه اوږد ژوند درلودی، ځکه چې له اوبو څخه د باندې ډېر ژر نه وچېدی. نو په کراره هغه جیلي ډوله ماهیان او د هغو په شان نور حیوانات لږ سول او دلیل یې دا و چې هغوی په اسانۍ سره پر وچه مځکه ژوند نسوای کولی او کرار یې په ځای هغه حیوانات راغلل چې نسبتاً کلک پوستونه یې درلودل. دې خبرې ته متوجه کېدل ډېر دلچسپه دي. د دې معنا دا ده چې حیوانات په کراره ځان له خپل چاپېریال یعنې محیط سره برابروي. موږ په لندن کې د جنوبي کینزینګټون په موزیم کې ولیدل چې هغه حیوانات او مرغان چې په سړو هیوادونو کې چې هلته ډېر یخی پیدا کیږي په ژمي کې ځانونه د واورو په شان سپینوي او په تودو هیوادو کې چې شینګیا یعنې شنه او ونې پکښې ډېرې وي بیا زرغون یا نور روښانه رنګونه ځانته اختیاروي. یعنې دا چې دوی ځانونه له خپل محیط سره برابروي. هغوی خپل رنګونه د دې لپاره اړوي چې ځانونه له دښمن څخه وساتي، ځکه چې که دوی د خپل محیط په ډول رنګ ولري نو په اسانۍ نه لیدل کېږي. په سړو هیوادو کې پوستکي ګڼ وریښتان پیدا کوي څو له یخه وساتل سي. که پړانګ وویني هغه ژړې لیکې لري، داسې معلومیږي لکه د لمر وړانګې چې په ځنګله کې پر مځکه ولویږي. په یو ګڼ ځنګله کې پړانګ په اسانۍ نه لیدل کېږي. دغه په زړه پورې حقیقت چې حیوانات کوشش کوي چې د خپل محیط یعنې شاوخوا سره تطابق وکړي یو ډېر مهم شی دی. البته چې حیوانات په خپله کوشش نه کوي چې تغییر وکړي، خو هغه ډله چې تغییر کوي او ځان له خپل محیط سره برابروي هغو ته د ژوندي پاتې کېدو ډېر امکانات برابریږي، ځکه یې نو شمیر ډېریږي او د هغو نورو حیواناتو تعداد لږیږي چې له خپل محیط سره ځانونه نه برابروي. دا حقیقت ډېر شیان روښانه کوي. دا روښانوي چې ساده حیوانات په کراره د حیواناتو لوړ ډول او ښایي پس له میلیونونو کلونو څخه انسان ته وده وکړي. موږ هغه اوښتنې او تغییرات نسو لیدلی، ځکه چې ډېر سوکه دي او زموږ ژوند ډېر لنډ دی. خو طبیعت خپل کار ته دوام ورکوي، تغییر او وده کوي، هیڅکله آرام نه لري او نه درېږي. ستا په یاد دي چې مځکه په کراره سړېده او وچېده. کله چې مځکه سړه سوه آب و هوا یعنې جوي حالاتو هم تغییر وکړ او له هغه سره ډېرو نورو شیانو هم تغییر وکړ. د ځمکې له تغییر سره حیواناتو هم په کراره تغییر وکړ او د حیواناتو نوي ډولونه پیدا سول. په لومړي سر کې یوازې ساده بحري حیوانات ول، وروسته بیا مغلق بحري حیوانات منځته راغلل. وروسته کله چې وچه مځکه مخ پر زیاتېدو سوه بیا داسې حیوانات پیدا سول چې هم یې په اوبو کې ژوند کولی سوی او هم یې پر وچه. داسې شیان ول لکه د نننۍ ورځې سمسارې، نهنګان او چونګښې. تر دې وروسته بیا داسې حیوانات راغلل چې یوازې پر مځکه ژوند کاوه او وروسته بیا مرغان راغلل چې الوتلی سوای.
ما چونګښې ته اشاره وکړه. دا یوه ډیره په زړه پورې څیړنه ده، ځکه چې په یو خاص ډول ښیي چې حیواناتو په کراره د اوبو له حیواناتو څخه د وچې و حیواناتو ته تغییر کړی دی. چونګښه یعنی چنګښه په اول سر کې ماهی دی، وروسته د وچې د حیوان په شان کیږي او د وچې د نورو حیواناتو په شان د سږو له لارې ساه کاږي. په هغو اولو وختو کې چې پر وچه ژوند پیلېدی، د مځکې پر مخ ډېر لوی ځنګلونه ول. مځکه به ښایي ټوله جبهزاره وه چې ګڼ ځنګلونه یې درلودل. دا ځنګلونه تر خاورو او ډبرو لاندې سول او د ډیر فشار په نتیجه کې ورو ورو د ډبرو په سکرو واوښته. ته پوهیږې چې موږ د ډبرو سکاره له ډیرو ژورو کانو څخه لاسته راوړو. په حقیقت کې دغه د ډبرو سکاره د ډیرې پخوا زمانې زاړه ځنګلونه دي. د وچې د لومړنیو حیواناتو په منځ کې ډیر لوی ماران، شرمښکیانې او ګوسمې وې. ځینو یې 100 فوټه اوږدوالی درلودی. 100 فوټه مار یا شرمښکۍ په فکر کې راوګرځوه. ستا د دغو بلاوو د فسیلو لیدل د لندن په موزیم کې په یاد دي؟ وروسته بیا هغه حیوانات پیدا سول چې لږ وو ډیر د نننۍ ورځې حیواناتو ته ورته دي. هغو ته تی لرونکي حیوانات ویل کیږي، ځکه چې هغه خپلو کوچنیانو ته تی ورکوي. دوی هم په لومړیو وختو کې د نننۍ ورځې د حیواناتو په نسبت ډیر غټ ول. هغه حیوان چې انسان ته ډیر ورته دی بیزو ده. له دې سببه خلک فکر کوي چې انسان له هغې وروسته پیدا سوی دی. د دې خبرې معنا دا ده چې هر حیوان په کراره ځان له خپل محیط سره مطابق کړی دی او وار په وار ښه سوی دی. نو انسان به هم یو وخت لکه یو ښه بیزو داسې و، البته چې بیا یې وروسته پرمختګ وکړ یا طبیعت پر مخ ولاړی او دته یې وده ورکړه. او اوس انسان فکر کوي چې وده یې هیڅ سرحد نه لري. انسان خپل ځان له نورو حیواناتو څخه متفاوت بولي، خو دا ښه ده چې په یاد مو وي چې موږ له غټو بیزوګیانو یا په عمومي ډول له بیزوګیانو سره خپلوي لرو. او زه پر دې بیریږم چې ځینې کسان دغه اوس هم د بیزوګیانو په شان چمونه کوي.